دا واتساپ هیک شوی ده که نه ده هیک شوی. صحیح ده ملګرو. اوس یې ګورو، هلته اپلیکیشن کې ګورو کته که نه دغه واتساپ د نه بلر کوم، هېڅ یې نه بلر کومه، تاسو به یې ګورئ. دغه دې طریقې باندې به تاسو د هغه وایس میسج هر څه ته لاسرسی کولی شئ. صحیح ده ملګرو. السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به درک روغ یاست، د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تان یم، هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست. یوټیوب چینل لازم لایک، سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت رارسېږي. ملګرو موږ نن درته طریقه ښایو چې موږ څنګه کولی شو چې د نور واتساپ ورهیک کړو. یو مخکې ویډیو موږ اپلوډ کړې وه، هغه د کوډ له لارې و، دا د اپلیکیشن له لارې ده. هغه ویډیو هم که تاسو نه وي کتلې ویډیو سره لازمي وګورئ. صحیح ده ملګرو. نو دا د اپلیکیشن له لارې درته د واتساپ هیک ویډیو ښایم. تاسو په دا ویډیو لازمي درسره وګورئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړی، چینل سره لازمي سبسکرایب، لایک او د بیل آیکن کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسېږي. ځکه چې په دې یوټیوب چینل کې هره ورځ همداسې ویډیوګانې اپلوډ کېږي. که ویډیو مو خوښ سه نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ تر څو ستاسو ملګري هم وکولی شي چې دغه طریقې څخه برخمن شي. نو راځم په ویډیو شروع کوم. ویډیو نه اوږدوم ملګرو. صحیح ده ملګرو. رابسئ دغه اپلیکیشن ته. دا اپلیکیشن به تاسو لومړی را انسټال کړئ. صحیح ده ملګرو. دا اپلیکیشن ډېر ضروري اپلیکیشن ده، ډېر خوندور اپلیکیشن دی. باندې موږ یو بل ویډیو هم شته راتلونکي کې. نو دغه هغه زه خلاصوم، اپلیکیشن زه خلاصوم. د انټرفیس به داسې راسي. نو ویډیو ملګرو یادونه کوم چې ویډیو سره دقیق توګه وګورئ. ځینې ملګري بیا هغه کوي د اعلان ده، دا زه کټ کوم. ویډیو سره په دقیق توګه وګورئ ځکه چې د ویډیو ځینې ملګري زر ژر وګوري، سکیپ یې کوي، بیا پوښتنه کوي چې دا طریقه یې موږ زده نه شوه. صحیح ده ملګرو. دغه باندې به کلیک واخلو، ویب سکینر باندې به ورته کلیک واخلو. ویب سکینر نه بعد به دلته لږ انتظار باسو تر څو موږ ته صفحه را خلاصه سي. موږ کومه ډیمانډ تقاضا ترې لرو هغه راته راپوره کړي. صحیح ده ملګرو. بیا دلته به دغه دویم باندې ورته کلیک واخلو، دغه باندې به ورته کلیک واخلو. صحیح ده ملګرو. دې باندې ورته زه کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست دلته تاسو که د هر هیواد په نمبر واتساپ یا هغه نمبر هغه واتساپ ورته هیکوئ دلته بیا وټاکئ. که د امریکې وي امریکې به هیواد ورته انتخاب کړي، که د پاکستان پاکستان به ورته انتخاب کړي، که د ایران که د ایران به ورته انتخاب کړي، او که د افغانستان د افغانستان به ورته انتخاب کړي. صحیح ده ملګرو. زه د افغانستان په نمبر یو واتساپ ده، هغه واتساپ زه هیک کول غواړم. نو دغه افغانستان صحیح ده ما انتخاب کړ. کله مې انتخاب کړ دلته یې کوډ خپل اتومات ډبل زه به دلته هغه نمبر پیسټ کړم. ما کاپي کړی او پیسټ مې کړ. صحیح ده. کله مې پیسټ کړ ملګرو تاسو به راسئ دلته په نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. دلته کله نیکسټ باندې ورته کلیک واخیست ملګرو دغه یو کوډ یې موږ ته راکړ. ملګرو دغه نوټیفیکیشن یې موږ ته راکړ. او که دې نوټیفیکیشن باندې ورته کلیک واخلئ ډایرکټ همغه ځای ته ځئ. که دغه نوټیفیکیشن له موږ څخه مس موږ به څه طریقه کوو. نو دې څخه به ووځو. صحیح ده. رابسو خپل واتساپ ته. کله خپل واتساپ ته راغلو رابسئ ډایرکټ دغه درې ډاټ یا درې لاینو باندې به ورته کلیک واخلو. صحیح ده ملګرو. دغه باندې ورته زه کلیک اخلم. دې ورته بیا دریم لینک ان ډیوایس دې باندې ورته زه کلیک اخلم. کله مې ورته کلیک واخیست ملګرو بیا به راسئ لینک ټو ا ډیوایس باندې ورته کلیک واخلئ. بیا به په کیدای شي ملګرو دغه وینډو یا دغه صفحه تاسو ته راخلاصه نه سي. که راخلاصه یوز موبایل ډیټا باندې ورته کلیک واخلئ. دلته خپل موبایل کوډ ورکړئ. که هغه سکینر کوډ هم کاپي کړی هغه دلته ورکړئ، که نه هغه کړی کاپي کړی لا ښه ده. دغه باندې ورته کلیک واخلئ. نو دغه باندې ورته زه کلیک اخلم. کله مې کلیک ورته واخیست هغه کوډ چې موږ ته هغې اپلیکیشن راکړی و هغه زه دلته داخلوم. صحیح ده ملګرو. هغه زه دلته داخلوم. تر څو موږ ته هغه واتساپ لاګین شي. صحیح ده ملګرو. انتظار ورته باسو په تمه ورته پاتې کېږو تر څو چې دا واتساپ لاګین شي.
بیا به کوزو. صحیح ده ملګرو، دا به لاګین کېږي انشاءالله، انتظار به ورته باسو. بیا دا واتساپ موږ خپل موبایل کې استعمالولی سو. نو دغه طریقه لا پاتې ملګرو. صحیح ده، ویډیو درسره وګورئ، ویډیو مو نه وي لایک کړي، ویډیو درسره لازم لایک کړئ، چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېږئ. ملګرو ما مخکې یادونه وکړه چې دا د دوهمه ویډیو ده په واتساپ کې، ځکه چې موږ بل ویډیو د کوډ له لارې هیک او دغه داپلکیشن له لارې و. صحیح ده ملګرو، ما درته یادونه هم کړې چې اپلیکیشن له لارې به م درته طریقه ښایم. دا د اپلیکیشن له لارې ویډیو سوه. ویډیو ته سره نور ملګرو ته هم شیر کړئ تر څو ستاسو ملګري هم ترې مستفید شي او وکولی شي چې دغه طریقې څخه آګاه شي. ملګرو هغه پروسه چې موږ ترسره کړه او موږ غوښتل چې واتساپ ور هیک کړو، نو دغه ده، موږ ورته لاګین سو، موږ ورته لاسرسی اوس وکولی سو. ویډیو لا پاتې ویډیو به نه سکیپ کوئ، ویډیو قدم په قدم وګورئ او په دقیقه توګه وګورئ. موږ اوس ګورو چې آیا موږ ورته اوسه پورې لاسرسی کړی ده که نه دی کړی. صحیح ده ملګرو، اوس ګورو. هغه که چاته وایس میسج کوي، که ډاکومنټ لیږي، که تصویرات لیږي، موږ به ورته لاسرسی کولی سو، موږ به هغه څخه مخ ګورو. ملګرو دغه همدا واتساپ ده. صحیح ده، ما طریقه تاسو ته وښودل، دغه واتساپ ده. اوس ګورو چې هلته چې آیا دا واتساپ هیک شوی ده که نه دی هیک شوی. صحیح ده ملګرو، اوس یې ګورو، هلته اپلیکیشن کې ګورو دغه واتساپ ده، ګورو چې آیا دا هیک شوی ده که نه دی هیک شوی. صحیح ده ملګرو، زما همغه اپلیکیشن ته داخله کړم. دغه اپلیکیشن ته زه داخلېږم، اوس ګورم چې آیا کومه خواري مې وایستله، زیان مې وباسته، دغه واتساپ هیک شوی ده که نه دی هیک شوی. صحیح ده ملګرو، څه بیک لاړ شئ، دلته به دغه باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، دغه باندې به ورته کلیک اخلئ. هر کله ملګرو تاسو ډېر واتساپونه هیک کولی شئ. دغه واتساپ د تصویر یې دا په لګولی، نو همدغې باندې زه ورته کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیسته، اوس به ما ته هغه واتساپ راخلاص شوي چې ما ورته هیک کړی ده او زه یې په کنټرول کې لرم. زه یې کولی شم تصویرات یې وګورم، وایس میسج یې وګورم، دا ثبوت لپاره در ښایم. صحیح ده ملګرو، ځینې ملګري به وایي چې نه دا کار نه کوي. ملګرو دا اوم کته که نه، دغه واتساپ د نه یې بلر کوم، هېڅ یې نه بلر کوم، تاسو به یې ګورئ. همدغه دې طریقې باندې به تاسو د هغه وایس میسج هر څه ته لاسرسی کولی شئ. صحیح ده ملګرو، نو دا ویډیو سوه، هیله مند یم چې خوښې وړ مو ګرځېدلې او باوري یم چې خوښې وړ مو ګرځېدلې. نو مې درسره شریک کړئ، ښایسته کمنټونه وکړئ، لایک لازمي وکړئ. صحیح ده ملګرو، نو لایک لازمي وکړئ، ښایسته کمنټونه وکړئ، تر څو تاسو یو لایک باندې هېڅ هم نه کېږي او دا ویډیو بیا نور ملګرو تم شو کړي او بیا یې کتلی شي. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی او ویډیو مو کتلی وي، چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، بیل آیکن کې، تر څو د موږ هر یو ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسېږي. او په دې یوټیوب چینل کې هره ورځ ټیکنالوژي اړوند همداسې ویډیوګانې اپلوډ کېږي، تاسو به یې کتلی شئ او ځانونه ترې برخمن کړئ. نو بیا مو وایم چې چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا